درنو لیدونکو ستړي مه شئ. له خوراک و څښاک وروسته بل پام وړ او ارزښتناک څیز د ماشوم خوب دی. له بده مرغه ډېر وګړي یې په اړه سم، بشپړ او وړ معلومات نه لري. خوب د ژوند یوه اساسي او بنسټیزه برخه ده، ځکه نو صحیح وایي چې څوک ښه خوب نه لري ښه ورځ او بالاخره ښه ژوند نه لري. خوب باید په هیڅ توګه ټنبلي، د وخت ضایع کونه، عیب او ستونزه ونه ګڼل شي. د خفګان ځای دا دی چې په ځینو ټولنو کې خوب د ټنبلانو، وزګارخېلو او لټانو کار ګڼل کیږي. له دې کبله ټول هڅه کوي لږ ویده شي او که امکان ولري د کورنۍ د نورو غړو له خوب سره هم مبارزه وکړي. حقیقت دا دی چې که څوک د څومروالي او څرنګوالي یا په بله ژبه د کمیت او کیفیت له پلوه بسند او کافي خوب ونه کړي، ممکن له 5 څخه تر 10 کالونو پورې خپل عمر له لاسه ورکړي، په ناروغیو د اخته کېدو چانس یې څو ځله لوړ شي، یاد او حافظه یې له ستونزو سره مخامخ، کمزورې او ګډوډه شي، په تشویش، اندېښنو او ګرم اخته شي، توجه او تمرکز چې د زده کړو لپاره بیخي ډیر ضروري دی وبایلي. د عامه اټکل پر خلاف خوب د ژوند یوه فعاله او خوځنده پیښه ده چې د انساني ماغزو ټولې ژونکې پکې په بشپړ توان سره کار کوي. دا تصور چې د بدن له ویده کېدو سره ماغزه هم بیدېږي تر ډیره ناسم دی. حتی د ماغزو ځینې برخې د خوب په وخت کې لا ډیر فعالیت لري. په څارویو کې کېدای شي د خوب یو اصلي او اساسي دلیل د خوړو کمښت او په خوب کې د انرژي لږ لګښت وي، چې په مرسته یې هغوی د اوږدې مودې لپاره پایېدلی او ژوندي پاتېدلی شي. او په دې توګه د ژویو د ژوندي پاتېدو په برخه کې د خوب ارزښت ثباتېږي. له بلې خوا پلټنې ښیي هغه ژوي چې له نورو څخه نه ډارېږي یا په بله ژبه د نورو ژویو لخوا د خوړل کېدو له ګواښ سره نه وي مخامخ، ډېر ویده کېږي. د ساري په توګه په یوه شپه ورځ کې زمریان له 15 څخه تر 18 ساعتونو پورې، پړانګان له 18 څخه تر 20 ساعتونو پورې او ښاماران شاوخوا 18 ساعتونه ویدېږي. په داسې حال کې چې پسونه له 4 څخه لږ، وزې له 5 څخه لږ، غواوې د 4 شاوخوا، خره له 3 څخه لږ څه ډېر، آسونه له 3 څخه لږ څه کم او اوږدغاړې زرافه له 2 ساعتونو څخه لږ خوب لري. د دې معنا دا ده چې په څارویو او ژویو کې خوب له اندېښنو او پریشانیو سره اړیکه لري. څومره چې یو ژوی ځان ناخوندي احساسوي او ورسره د بل ژوي لخوا د خوړل کېدو اندېښنه او ډار وي، په هماغه کچ لږ خوب کوي. د خوابدۍ ځای دا دی چې ورته اندېښنې او پریشانۍ په انسانانو کې هم خوبونه تښتوي او د خوب د کمښت کبل ګرځي. پوهیږو چې د یوه انسان خوب ممکن له بل هغه سره توپیر ولري. د بیلګې په توګه انشتاین که 12 ساعتونه نه وای ویده شوی، ورځني عادي کارونه به یې نشوی کولی. خو اډیسن بیا په 3 ساعتونو خوب سره کولای شوی یوه ښه کاري ورځ ولري. یعنې د بېلابېلو خلکو د خوب کچ سره ورته نه وي. ځکه نو سپارښتنه کیږي چې کله چاته خوب ورشي باید ویده شي او چې کله یې زړه وغواړي او اړتیا یې پوره شي په خپله راویښ شي. اړتیا نشته چې بل څوک یا د ساعت زنګ یې راویښ کړي. د خوب څومرهوالی یا کمیت ایجابوي چې انسان له یوې مخې ویده شي او په خپله راویښ شي. خو د دې لپاره چې خوب د ژوند له نورو چارو سره همغږی شي، پکار ده چې د بیدېدو او ویښېدو وخت ټاکلی او ثابت وي. هر ډول لوی بدلون پکې ستونزې او کړاوونه زیږولی شي. څېړنې ښیي هغوی چې د کاري شرایطو له کبله د خوب او ویښوالي مختلف او بېلابېل وختونه تجربه کوي، د عمر له کمښت او له ناوړه روغتیایي حالتونو سره مخامخ. انسان د ژوند په پیل کې له 18 څخه تر 20 ساعتونو پورې خوب کوي. د وخت په تېرېدو سره ورو ورو خوب کمیږي، په داسې توګه چې د 18 کلنۍ په شاوخوا کې 8 تر 8.5 ساعتونو ته رسیږي. له هغه وروسته شاوخوا 1 ساعت کمیږي، خو له 15 او 90 کلنۍ څخه وروسته ورو ورو بیخي لږ خوب پاتې کیږي.
په دې معنا چې انسان ژوند له ډیر خوب سره پیلوي او ورو ورو یې په بیخي لږ خوب پای ته رسوي. نوزیږی انسان د شپې او ورځې توپیر نشي کولای. د ژوند په لومړۍ میاشت کې د ورځې او شپې مساوي خوب کوي، خو ورو ورو یې د ورځې لخوا خوب لږ او د شپې ډیریږي، تر دې چې د 2 کلنۍ په شاوخوا کې کیدای شي له غرمې وروسته یوه سترګه خوب وکړي او له غرمې مخکې هیڅ ویده نشي. د 4 کلنۍ په شاوخوا کې له غرمې وروسته خوب هم پرېږدي او یوازې د شپې لخوا یو مخیزه ویدېږي، پرته له دې چې له کوم روغتیایي ستونزې سره مخامخ شي. که څه هم څو سلنه وګړي شته چې د ځینو دلایلو له مخې چې تر ډیره فرهنګي او روږدیز یا پر عادت ولاړ دي د غرمې په شاوخوا کې ویدېدو ته اړتیا لري. دا چې ولې د شپې لخوا پر خوب ټینګار کیږي او انسان په طبیعي توګه د ژوند له لومړۍ شېبې څخه هڅه کوي چې د شپې لخوا په تیاره کې ویده شي، یو ستر دلیل یې دا دی چې د بدن ډیری غدې په تیاره کې خپل مواد افرازوي او دغه مواد د انسان د روغتیا او سلامتیا لپاره بې دریغه ډیر ضروري او اړین دي. که په ژویو او څارویو کې د شپې لخوا ویدېدو ته پام وشي، ممکن یو بل دلیل دا هم وي چې هغوی په تیاره کې نشي کولای له پاڼونو او پرخو څخه د رالوېدلو په څیر له ورپېښېدونکو ګڼو ګواښونو او خطرونو څخه ځان وژغوري. ځکه نو طبیعت د دوی د ژوندي پاتېدو لپاره شپه د خوب او ورځ د نورو چارو لپاره ځانګړې کړې ده. څېړنې ښیي هغوی چې د شپې ویښ او د ورځې ویده وي د انرژي او اروايي روغتیا او سلامتیا له مخې په ښه حالت کې نه وي. ځکه نو ټول باید هڅه وکړو چې د شپې په یوه ټاکلي او معلوم وخت کې ویده او په ټاکلي وخت چې خوب پوره شوی وي په خپله راویښ شو. خوب له خپل بشپړ سادهوالي او عادیوالي سره سره له علمي پلوه یوه ډیره پیچلې پیښه ده چې یو لړهیښند او عجیب بدلونونه او تغییرات له ځان سره لري. په انسانانو کې د خوب یوه دوره یا پیر 4 پړاوونه لري چې له 1 څخه 2، 3 او 4 ته ځي او له 4 څخه 3، 2 او 1 ته راګرځي. دا پیر یا دوره تر کابو 2 کلنۍ پورې نږدې 80 دقیقې وي. له شاوخوا 2 کلنۍ څخه وروسته 15 دقیقو ته او له 15 کلنۍ څخه وروسته کابو 90 دقیقو ته رسیږي. یعنې د خوب دغه یوه دوره یا پیر چې له سپک خوب څخه پیلیږي ژور یا درانه خوب ته ځي او بیرته سپک خوب ته راستنیږي شاوخوا 90 دقیقې وخت نیسي. په زړه پورې ټکی دا دی چې د دې 90 دقیقو په وروستیو شیبو کې لویان او له 1 تر 2 کلنۍ څخه وروسته ماشومان خوب ویني. 1 تر 2 کلنۍ ځکه یادوم چې ممکن ځینې ماشومان له 1 کلنۍ څخه وروسته خوب لیدل پیل کړي، په داسې حال کې چې ځینې نور به ښایي تر 2 کلنۍ وروسته دې پړاو ته ورسیږي. پر دې حساب که یو څوک 9.5 ساعتونه ویدېږي، د خوب لیدلو 15 دورې یا پیرونه به ولري چې له کابو 15، 6 او 7 دقیقو څخه پیل او حتی تر 25 دقیقو پورې غځېدای شي. د دې معنا دا ده چې موږ نه یوازې د فزیکي اړتیاو له مخې خوب ته ضرورت لرو، بلکې د اروايي اړتیاو د پوره کولو لپاره خوب لیدلو ته ضرورت لرو. څېړنې ښیي چې که یو څوک پرله پسې 3 شپې ورځې ویده نشي، فزیکي حالت یې ګډوډېږي او په ګورم اخته کیږي. همداراز که څوک له یوه داسې حالت سره مخامخ شي چې د خوب لیدلو په ځانګړي پړاو کې یې د خوب لیدلو مخه ونیول شي، له 3-4 ورځو څخه وروسته کټ مټ له هغه ناوړه رواني حالت سره لاس و ګریوان کیږي چې د بیخي او یو مخیزه نه ویدېدو څخه زیږي. په پایله کې ویلای شو چې د اروايي او فزیکي سلامتیا او روغتیا لپاره انسان خوب کولو او خوب لیدلو ته کابو یو شان اړتیا لري. که څوک دروند او ژور خوب ولري چې د ماغزو څپې تر دلتا او تیتا ورسیږي، خوب یې په یاد نه پاتېږي. پر دې بنسټ هغوی چې وایي خوب نه ویني هغه خلک دي چې ډیر ژور خوب لري او د ژور خوب له کبله یې خوبونه نه په زړه کیږي، مګر فکر کوي چې خوب نه ویني.
خو هغوی چې سپک خوب لري نه یوازې دا چې خپل خوبونه یې په یاد پاتې کیږي بلکې کیدای شي د خوب لیدلو پر مهال یو ډول ویښ ویده حالت ولري. کله چې لویان خوب ویني د بدن عضلات یې له کار څخه د لویدلو تر بریده آرامه او سستیږي. په پایله کې هغوی له خوب لیدلو سره کوم ځانګړی حرکت یا کار نه کوي. ځکه نو له استثنایی شرایطو پرته هیڅ څوک نه پوهیږي چې ویده سړی خوب ویني او کنه. مګر په ماشومانو کې کیسه بدله ده. د خوب لیدلو پر مهال له یوې خوا د هغوی ذهني فعالیت ډیر وخت نیسي او له بلې خوا یې عضلات د لویانو غوندې آرامښت نه لري. ځکه نو کله چې ماشومان خوب ویني کیدای شي وژاړي، شونډې وروي، خوله وښوروي، وخاندي، رنګارنګ غږونه وباسي او حتی لاسونه یا پښې وښوروي. په دې معنا چې هغوی په یو ډول خپل خوب ښکاره او عملي کوي. او که څوک ویده ماشوم ته چې خوب ویني وګوري تر ډیره پوهیږي چې خوب ویني. ګرانو لیدونکو، د نن خپرونه همدومره وه. په بله خپرونه کې به پر دې موضوع لا ډیر معلومات درکړم. تر هغو مو په لویه لاس سپارم، خو پام مو وي چې د دې چینل سبسکرایب او د دې ویډیو لایک یا ډسلایک او شیر درڅخه هیر نشي. تر بیا.